اوهو څه خبره ده لکه پیشو ووایه څه دا څه دي دا څه شی دي څه دي سترګې نه لري خو څنګه یې وکړم زه خو د سهار چې یوه چاته څه یم چای دم که ماشومان مکتب ته ولېږه پاکاري وکړه دا خوا پاکه دا خوا پاکه زه څنګه وکړم وکړه اوس ته چې په خپله پاک یې تندر در باندې اورېږي اسمان در باندې چپه کېږي اوهو اوس زه دغه برس کوم زه مې پاکوم خو څه نو ولې ته څه لپاره یې زه خو یم نه خو زه یم بېکاره ځان بېکاره کړه د ما لپاره لاس وار مې درته ویلي چې زه وظیفې ته ځم دغه نو بوټونه ګوره خو نه شم بېکاره ولې ځم نو څنګه وکړم څنګه وکړم ژبه م ته راته کړې څنګه وکړم اوس زموږ نه لکه چې تاسو ښځه جوړوئ بلا مې درپسې ولاک خو زموږ جارو دې کار باندې وکړم سلام ګرانه څنګه یې ورځ په خیر خبرې نه کوې د مطلب خبره دې کوه څه وایې او ګرانه مطلب دا خاوند هر وخت چې مېرمنې ته یوه خوږه خبره کوي بیا نو مېرمن ورته وایي چې مطلب دې څه دی مطلب دې ووایه ګوره ګرانې د وظیفې نه درځم مازدیګر ته مالې بېګا ته څه دروړم کور ته ګوره که نه فرمایش ورکړه څه دروړم ستا خو ډېر انار خوښېږي او انار به درته واخلم او په د خپلو لاسو به درته مزېدار جوس هم جوړ کړم سمه ده زه کار لرم د ماښام لپاره دیګ پخوم سمه ده ګرانې چې بېګا ته دیګ تیاروې نو داسې ښه مزېدار په خوند دیګ پوخ کړه پوه شوې او که نه خو دا راته ووایه چې بېګا ته څه شی پخوې زهر پخوم زهر و زهر ګوره ګرانې زه بېګا ته نه درځم ته یې ځان ته پخه کړه او خپله یې وخوره زه بېګا ته کار لرم